سلام علیکم ملګرو په قانون کې چل د ښه راغلاست خدای دې چې روغ او جوړ بایست او د صحت جامعین پتن یم نن تاسو د ایرډراپونو په اړه کې یو بله د تستنیټ پروژه وړاندې کوم. البته پروژه مخکې راغلې وه خو نو مشکلات پکښې وه. یو ایپو چې پای ته ورسېدی په لوګین او په اکاونټ جوړولو کې ډېر مشکلات وه. نو اوس په دا دوم سیزن کې مشکلات هم حل سوي دي. اکاونټ اسانه پکښې جوړېږي نو ځکه یې ستاسو سره شریکوم. بس یو 4 ساعته کې یا په 12 ساعته کې یو وار لوګین غواړي. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ نو دا اکاونټ سره خلاصېږي. نو تاسو به دا داسې وکړئ چې اول به دا لینک میسیج براوزر کې را خلاص کړئ. بیا که چیرې والټ کنیکټ ورسره نو هغه اساني به تاسو ته وي. میسیج براوزر کې به تاسو نیو براوزر را خلاص کړئ، نیو ټیب به را خلاص کړئ او بیا به لینک پکې پیسټ کړئ. کله چې نیو ټیب را خلاص کړئ لینک پیسټ کړئ. انتظار ورته وکړئ تر څو د اوپن لیجر په نامه کوم تسنیټ چې دی دا را خلاص. دا رقم صفحه درته راځي نو تاسو کولی شئ ډسکورډ د لارې هم ورته داخل شئ. خو موږ تاسو لوګین ویت ګوګل باندې کلیک کوو او د ګوګل د لارې ورته اکاونټ جوړوو. چې لوډ کړي دا لوډ ته به انتظار وکړئ. زما نیټ کمزوری دی نو ځکه لوډ کوي. که چیرې نیټ زورور دی نو بیا دا لوډ نه کوي. ایمیل ورته انتخاب کړئ او بیا انتظار ورته وکړئ چې لوډ شي. بیا په کانټینیو کلیک وکړئ، انتظار ورته وکړئ چې اکاونټ لوډ شي. که د ګوګل د لارې نه جوین کړي نو ډسکورډ باندې کلیک وکړئ او د ډسکورډ د لارې جوین شئ. دا هم ډېر اسانه دی. اوس یې هم د ډسکورډ چې کله را خلاص شو انوایټ باندې خپل انوایټ ته راځي نو اکسپټ انوایټ باندې کلیک وکړئ. بیا پر اکسپټ باندې کلیک وکړئ. دې سرور دپاره انوایټونه چیک شوي دي درېدلي. تاسو بیا کوښښ وکړئ. صحیح ده موږ ورته وایو. بیرته به لوګین پر ګوګل باندې وو. نو کله چې د ایمیل له لارې کوښښ وکړئ دا رقم ایپو چې درته را خلاصېږي دا رقم بس اکاونټ مله جوړ شو. دلته به پر کلیم باندې کلیک وکړئ. دا کلیم ډیلی راځي. په ډیلی ډول باندې دا کلیم کېږي. دلته به تر وخته انتظار ورته کوئ تر څو دا لوډینګ یې خلاصېږي. دا دې کمپلیټ شو. ډن باندې کلیک وکړئ. دا نور پروسې دي ځینې نودونه چې دي هغه پیسو دي دا موږ نه رن کوو. دلته به دا درې ډاټه ووهي او میشنز اینډ ریوارډز ته به راسئ. میشن او ریوارډز ته چې کله رالاست یو دا ډیلی کلیم خو موږ وکړئ. دونه یې پوسټ شروع دی. ورځې که چیرې پرله پسې ورسئ نو تاسو ته 200 پوینټونه درکوي. فالو ایکس ته ورسئ په ټویټر اکاونټ یې تعقیب کړئ نو 10 پوینټه درکوي. په دغه ډول ټول ټاسکونه سرته رسوو. ټویټر خلاص شو. شاید اتورایزیشن راوړي
یا لوګین راوړي اتورایزیشن یا د دې راوړي اتورایز باندې به کلیک وکړئ او انتظار ورته وکړئ تر څو ټویټر راخلاص. کله چې ټویټر راخلاص شو بیا په فالو باندې کلیک وکړئ او بیا بیرته دغه اپشن ته راسئ پر ویریفای باندې کلیک وکړئ. یو څه دقیقې بعد خپله ویریفای کېږي. دغه رقم ډسکورډ یې جوین کړئ کله یې لسو او د ټلګرام به وروسته راځي. دا ټاسکونه به وکړئ پوینټونه به تاسو جمع کړئ او بیا وروسته پر دې ډاونلوډ نوټ باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو پلی سټور ته بیایئ. دا یو نوټ چې دی دا به را ډاونلوډ کړئ. ګورئ د وینډوز دپاره هم شته د انډراید دپاره هم شته نو تاسو اکسټنشن هم شته. نو اول دواره پر انډراید باندې کلیک کوو پلی سټور ته راځئ. په پلی سټور کې به دغه اپ را ډاونلوډ کړي دغه اوپن لیجر نوټ. هغه به انتظار وکړي تر څو را ډاونلوډ شي. کله چې دا نوټ را ډاونلوډ شو نو پر اوپن باندې به کلیک وکړئ او دا اوپن لیجر نوټ چې دی دا دغسې اپ دی موبایل کې. نو بیا وروسته روزانه هر ورځ ویب سایټ ورته تګ نه غواړي بس یوازې دغه اپ را خلاصوو. تاسو په کوم ایمیل چې لوګین شوي یاست په هغه اکاونټ مو کله اوله جوړ کړئ میسج براوزر کې دا به هم په هغه ایمیل باندې دغه اوپن لیجر نوټ چې دی دا به را خلاص کړئ ورته لوګین به شئ. کله چې دې ته لوګین شوست نو بس تاسو هغه اکاونټ او دا اکاونټ یا له بل سره کنیکټ کېږي. بیا نو روزانه ما دغه اکاونټ ته راځو او خپل ډیلي چیک ان پکې کوو. څه انتظار ورته وکړئ. دا د نوټ مو را خلاص شو 25 پوینټونه مو کړي دي. 8 ساعته بعده بیا تاسو کولی شئ چې نور پوینټونه هم ترلاسه کړئ. دا د نن ورځې پوینټونه وو. نو په دې ډول تاسو دلته باندې راځئ ډیلی کلیم کوئ او دا ستاسو د ورځې دا ګراف دی درښیي او دلته کولی شئ ریفر فرینډ نور ملګري هم دعوت کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ دا لینک. دا خو دا شو او بل چیرې تاسو میسج براوزر ته راسئ ډاون اډ اکسټنشن چې کله کلیک وکړئ نو په میسج براوزر کې دا هلته یو اکسټنشن هم اډ کېږي. دا اکسټنشن باندې هم اډ ولیکئ او بیا اوکې باندې کلیک وکړئ نو دا اکسټنشن به هم د دې ور اډ کړئ. دا بیا په براوزر کې دا نوټ چلیږي. یو نوټ هغه و یو دا دی. نو که چیرې مو کمپیوټر درلود یا موبایل کې میسج براوزر و نو بیا کله آنلاین یاست نو بیا دا فایده کوي چې موږ تاسو کولی شو دغه لیجر د دې په نوټو کې هم را خلاص کړو. نو اوس راځم اکسټنشن کې ګورم چې د اوپن لیجر اکسټنشن څه شو. دا د اوپن لیجر نوټ نو دا په اکسټنشنو کې را خلاص کړئ فل صفحه کې به را خلاص کړئ او په کوم ایمیل چې تاسو اکاونټ جوړ کړی و هغه اکاونټ په دلې هم جوړ کړئ یعنې ور لوګین به شئ. نو راځو په هغه ایمیل باندې ورته لوګین کېږو. یو څه لوډ کړئ انتظار ورته وکړئ. خپل ایمیل به انتخاب کړئ په کوم ایمیل چې مو اکاونټ جوړ کړی و هغه ایمیل به د ګوګل څخه انتخاب کړئ. نو دا رقم لوډینګ درته راوړي. دا دی دا یې پوچ هم دی را خلاص شو. بس نو دلته نور کار نشته. دغه نور مو د دې هم را خلاص کړئ او په هغه اپ مو هم را ډاونلوډ کړئ. بس نو دوه ټیسټنیټ لیجران دي د هغو څخه دغه استفاده کوو موږ او تاسو. نو بېرته راځو موږ او تاسو دا خو سټور و اوس راځو و ډیشبورډ ته بېرته راځو. ډیشبورډ ته چې رالو دا د دې پوچ دی ډیلی کلیم دی تاسو کولی شئ دا دوه نوډ دي چې موږ او تاسو کنیکټ کړل. دا هر نوډ یې موږ او تاسو ته
پوینټونه راکوي بیا که را جمع کېږي بیا هغه موږ وروسته کلیم کولی شو. نو دا و د دې نیټورک هغه پروسه. ښه نیټورک دی، تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ او دا د ګراس په ډول د ډیپین پروژه ده، کولی شئ چې په بیکګراوند کې هم وچلوئ او هغه اپ یې هم وچلوئ، ټول څخه استفاده کولی شئ. دا نو د دې نور معلومات دي څنګه کولی شو په دې کې ماډل جوړ کړو. د هغو سره زموږ کار نه دی، بس یوازې دا پوینټونه موږ او تاسو په فري ډول ترلاسه کولی شو. او دا میشنونه چې دي کوم دا څو میشنونه تاسو ترسره کړئ، یو میشن کمپلیټ سو، نور مو ترلاسه کړئ، دا کمپلیټ کړل، ډسکورډ جوین کړئ او نور خلاص. نو داسې راپور لپاره کولی شئ چې ما چینل نور سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه ټلګرام واتساپ هم جوین کړئ تر څو د معلومات څخه هر څه مخکې خبر شئ. نور نو ښه وخت، والسلام.